سلامونه ملګرو. دا د دې ویډیو دوهمه برخه ده. اوله برخه یې زموږ سره پر فیسبوک او ټیک ټاک باندې هم کتلی سئ. که چا هغه نه وي کتلی نو په همدې ځایونو کې راسره کتلی سئ. ویډیو پر هماغه ځای شروع کیږي. دلته دوی دواړه بیده سول او د سهار له رڼا سره یې خپل خطرناک سفر بیا پیل کړ. اوس چې د دوی خوراک خراب سوی و، سپو ته یې هم څه نه لرل چې ور یې کړي، نو دوی مجبوره سول چې یو سپی د خپلو سترګو په وړاندې سره ووژني او د هغه غوښه و نورو سپیانو ته ورکړي چې هغه یې وخوري تر څو ژوندي پاته سي. په همدې ډول سفر روان و. وروسته دوی یو د ډبرو کین پیدا کړ چې پخوانیو موندونکو پکښې د خپل سفر معلومات پرې ایښي وه چې یو څه خوراک، څښاک او د سوپ توکي هم پکښې کې وه. له دې سره دوی لږه ساه واخیستله. هغوی خوشحاله سول ښه خوراک یې وکړي، سوپ یې وڅښي. سپیان یې هم وږي پرې نه ښودل او د بیرته تګ نیت یې وکړ. خو یو سپی چې ډېر ناروغ و، دوی هغه ووژي او د هغه ځینې برخې یې وخوړلې او د سپي جګر یې راواخیستی. خو دوی بیرېدل چې دا زهرجن نه وي. نو کپتان یو فکر وکړ که د سپي نه زور یو لاکټ یو شی د تودوخې پر وخت باندې شین رنګ واخلي نو غوښه زهرجنه ده. هغه خپل لاکټ راواخیستی او تجربه یې پرې وکړه. خو د سترګو د کمزوري له امله یې نه سوی ویلی چې رنګ یې شین سو او که نسواري. د سخت یخنۍ او د بدن له ضعف سره د هایپوترمیا ناروغي پرې راغله. دوی هغه غوښه وخوړله، خو د زهرجنې غوښې له امله دوی دواړه یو څه ناروغ سول او که یې ووهي. 4 میاشتې په یخو واورو کې تېرې شوي وې. د خوراک شان بیا ختم سول. ایور پرېکړه وکړه چې ښکار وکړي. هغه د ښکار لپاره ټوپک راواخیستی، خو ناڅاپه د سپو غپا واورېدل سوله. کله چې هغه د کپتان خواته ورورسېدی، یو سپین خرس 2 سپي وژلي وه او اوس یې د کپتان د وژلو هڅه کوله. ایور زړورتیا وکړله، 2 مرمۍ یې هغه وویشتې. خرس مړ سو، خو کله چې هغه راچپه کېدی نو اوبو ته ورولوېدی او کپتان یې هم له ځانه سره کش کړي. ایور کپتان ژر وژغوري، خو کپتان د یخو اوبو له امله سخت ناروغه سو. د شپې بیا ایور د هغه پاملرنه وکړله، خو کپتان له سړې تبې سره له هوښه وتلی و. هغه خیالونه لیدل داسې لکه یو څوک چې راسي ژوند یې وژغوري او کور ته یې بوځي. خو دا ټول د هغه د ذهن یو لوبه وه. سپیان یې لږ پاته وه او شاوخوا 15 میاشتې تېرې سوي وې. ټول سپي مړه سول. سلیچ یې مات کړ او پرېکړه وکړه چې په پښو به مزل کوي. دوی شاوخوا 200 میلې لرې وه له خپل منزل څخه، نږدې 321 یا 322 کیلومتره، لکه د کابل څخه تر کلاته پورې. په ډېر زحمت سره دوی خپلې کښتۍ ته ورسېدله چې نوم یې الباما و، خو یوازې د کښتۍ سر ښکاره کېدی او پاته برخه یې په یخه کې بنده سوې وه. هغه کښتۍ ماته سوې وه، خو د پخوانیو خلکو پرېښودلي خوراک او ځای ورته پاتې و. دوی چې بیرته د حکومت لخوا د موندنې غوښتنه وکړله، نیرګاډ والي وویل چې موږ مخکې ډېر لګښت کړی دی، نن حکومت دومره پیسې نه لري چې بیا دا بیړۍ واستوي. خو نور وویل که موږ دا سفر ثابت کړو، دا سیمه به زموږ پاتې سي، امریکایان به پرې ادعا ونه کړي. په پای کې ایور او میکلسن په هغه ځای کې ناست وه. فکر یې کاوه چې آیا باید موږ امید پرېږدو او د موندنې معلومات حکومت ته ونه رسوو، ځکه اوس واورې ویلې سوي دي، اوبو ځایونو ډک کړي دي او مرسته به ډېر وخت ونیسي تر څو بیرته راسي. نو یو ځل بیا دا معلومات راوړي، بیا دغه خلک پرې موافقه کوي او د شاوخوا 385 کیلومتره سفر بیا پیلوي. دا ځل نه ورسره سپي وه، نه سلیچ یعنی د سر د پټېدو ستونزه هم وه او د سامان پیدا کولو تکلیف هم و. خو دا ځل دوی ډېر چمتو وه. نو دا خلک د هغه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره راوتلي وه. کله چې دوی په شپه کې ویده وه، ناڅاپه میکل ته یو فکر راغلی چې ښایي هغه سپین خرس هغه د دوی خط مات کړی وي، د کتاب ټولې ورقې یې پاش کړي وي، یعنی هغه معلومات به خوندي نه وي پاته سوي. نو د همدې له امله چې دوی 2 ورځې وروسته پلان درلودی، پرېکړه وکړه چې هماغه شپه باید د دې ځای څخه ووځي. دوی په ډېره سختۍ سره هلته رسېږي او کله چې ګوري په رښتیا هم هغه ځای شنل سوی دی، ځکه چې سپین خرس د انسان د بوی له امله راغلی و او ډبرې یې سره اړولې وې. خو دوی بختور وه ځکه کتاب ته یې هیڅ زیان نه ورسولی، معلومات هم خوندي وه. وروسته چې یې ترلاسه کړل، کپتان وویل هر خوب یو مطلب لري، هر خوب تر یوه حده رښتیا وي. کله چې دوی روان وه، یو زوړ کشپي موټر یې ولیدی چې د یوې بیړۍ سره بند پاته سوی و، خو د اوبو جریان بیړۍ ماته کړې وه او وروسته په یخي سره بدله سوې وه. دوی دا موټر په لیدو سره ډېر خوشحاله سول. ما چې دا فلم کتی، ما داسې فکر کوي چې ایور خو یو مستري دی، دا موټر به جوړ کړي څو د همدې له لارې وتښتېږي. خو ما دومره فکر نه و کړی چې دا موټر ته پټرول هم پکار دی او د دې سره پټرول نه وه، نو څنګه به تللی وای. په هر حال زما نظر یوازې یو نظر و، خو کیسه تر دې هم خوندوره سوه. وروسته دوی خپل هغه کوچني کور ته راورسېدل، خو دا ځل د میکل ذهن ډېر خراب سوی و. هغه د خپلې مېرمنې خیالات لیدل، داسې ورته ښکاره کېده لکه هغه چې د ښار څخه په هوایي بالون کې راغلی وي. هغه به د هغې شتون هر وخت محسوسوي او هغه به یې ښکلول او نڅا به یې ورسره کول، په غېږ کې به یې نیوله. دا هر څه چې ایور ولیدل، پوه سو چې میکل د ذهن له خوا څخه یو څه خراب سوی دی. یوه ورځ ایور خپله وویل پرون شپه مې خوب ولیدی چې یوه نجلۍ د نایا په نوم له هغه عکس څخه راوتلې وي او زما سره یې ښه خوندوره شپه تېره کړې وي. کپتان چې دا خبره واورېدل او سخت غوسه سو. نیت یې وکړي چې پر هغه باندې ډز وکړي، خو هدف یې خطا سو. د ده سره یوازې یوه مرمۍ پاته وه.
ایور د خپل ژوند په خطر کې ټوپک دغه کوټې څخه یې وایستی ځکه پوهېدی چې بله ورځ به سپین خرس د دوی ښکار ته راسي. اوس حالت ډېر خراب سو. هېڅ نه پوهېدل چې څه وکړي ځکه خرس راغلی و چې دوی دواړه وخوري. د ژوند د ژغورلو لپاره یې چغې وهلې تر څو خرس ولاړ سي. بختور و خرس ولاړی. دوی په یو رقم سره شپه تېره کړله خو بله ورځ یې یو ځل بیا له د باندې څخه یو شور واورېدی. دوی دواړه پوهېدل چې یوازې یوه مرمۍ زموږ سره پاتې ده. کله چې دوی د درو پر حساب وکړي 1 2 3 او د باندې راووتل دوی ولیدل چې هلته د ژغورنې کسان راغلي دي. په پای کې یې ژوند وژغورل سو او دوی ښار ته راوګرځېدل. هغه ځانګړي معلومات چې دوی له امریکایانو څخه پټ ساتلي وو اوس د ګرینلنډ حکومت ته وروسپارل سوله. وروسته یې ځانونه ښایسته کړه، ښه کالي یې واغوستل او د خلکو مخې ته یې خپله موندنه ښکاره کړه چې ثابته یې کړه هغه پټې سیمې چې امریکایانو غوښتل خپل یې کړي په اصل کې د ګرینلنډ ملکیت دی. په پای کې نایا هم راښکاره سوه چې د میکل اصلي ښځه وه خو دا ایور ته دا خبره هېڅکله نه وه کړې. ایور ترې بخښنه وغوښتله. دوی یو بل ښکل کړل او له 5 کلونو وروسته بیا د خلکو مخې ته راښکاره سول چې خلکو ته یې ډېره خوښي ورکړه. د فلم په پای کې د رښتیني ایور او کپتان میکل د ژوند اصلي ویډیوګانې هم ښودل سوي دي. دا فلم په یوه رښتینې پیښه ولاړ و د هغو کسانو د ژوند پر اساس چې د ګرینلنډ ورک شوي ټاپوګانې او سیمې یې پیدا کولې. زه به خپله تبصره هم درته ووایم. ځینې وخت خلک د نویو معلوماتو لپاره د داسې خطرونو سره مخ کېږي چې هغوی خپل ذهن هم له لاسه ورکوي او عجب شیان ویني لکه د دښتې په منځ کې د اوبو لیدل یا د ځنګله په منځ کې یو کوچنی کوټه لیدل یا د واورو په منځ کې یو غټه بیړۍ لیدل. دا هر څه ذهن ته د زهر په څېر باندې تاوان ورکوي چې ورو ورو انسان وژني. نو که تاسې داسې ځای ته ځئ هڅه وکړئ چې څوک در سره وي او که څوک نه وي در سره نو باید داسې وسایل ولرئ چې تاسې ملګرتیا وکړي. نو اوس تاسو راته ووایاست آیا تاسې کله داسې خطرناک حالت کې پاتې سوي یاست؟ که پاتې سوي یاست مهرباني وکړئ په کمنټ کې راته ولیکئ. زه خامخا تاسو ته د هغه کمنټ جواب درکوم. د تللو څخه مخکې ستاسو څخه هیله کوم که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ستاسو مرستې ته ډېره اړتیا لرو. مننه.